امریکا او جاپان د افغانستان سره 600 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا چې څه وخت ورکوي د ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په افغان پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. افغان پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د ژمنیو مرستو لپاره مو 600 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي هغه 600 میلیونه ډالر مالي مرستې یې ترلاسه کړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ژمي موسم کې د بشري مرستو لپاره غوښتي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره او چا وایي د دې مالي مرستې لویه برخه د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او جاپان ورکړې ده. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړه چې افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او احتمال شته چې د دې هیواد نیمایي وګړي راتلونکو څو میاشتو کې له سختې لوږې سره مخ شي. د دې مرستو لویه برخه پر هغو 1 میلیون کسانو لګول کیږي چې دا مهال تر ټولو بد وضعیت کې دي. په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو دې هیواد سره د بیړني بشري مرستو غوښتنه کړې وه. د سره صلیب او اوترافیا عملیاتي مشر ویلي اقتصادي بندیزونو کړکېچ په ځپلي افغانستان په پراخه کچه کړاو رامنځته کړی دی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.